ګرانو محترمو، نننی عمل چې کوم دی دا د هغه ماشومانو یا د غټو کسانو لپاره دی چې کوم په سکولونو کالجونو کې سبق وایي او د هغوی ذهن کې سبق نه کېږي، یا بعضې ماشومان چې سکولونو ته ځي، مدرسو ته ځي، خو سبق ورته نه یادېږي. نو د دې سره د هغوی کوم چې والدین دي هغه هم ډېر زیات پریشانه دي. نو د هغې دپاره ډېر یو بهترین عمل درته ښیم او ضروري دا دی ځکه چې دا نور وظایف هم دي، خو دا هم زموږ د بچو د مستقبل سره دې تعلق دی. نو د هغې دپاره دا یو آیت کریمه ښیم د سورة النساء آیت نمبر 114 آیت نمبر 113. دا انشاءالله العزیز که دا تاسو زه چې تاسو ته کوم طریقه ښیم په دې طریقه باندې تاسو شروع کو، انشاءالله العزیز هغه ماشوم وي که غټ وي، که زنانه وي که نارینه وي، چې د هغه د ذهن مسله وي، سبق ورته نه یادېږي، انشاءالله العزیز ذهن به یې دومره تیز شي چې تاسو به ورته پخپله حیران یې. دا آیت کریمه د سورة النساء آیت نمبر 114 دی. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. دا آیت کریمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، دا 121 ځل دا په اوبو باندې دموي. دغه ماشوم لا ټول ورځ اوبه ورکوي، 2 ورځې ته ورکوي، چې هغه اوبه ختمېدې بیا وله دموي. ماشوم وي که غټ وي، زما بار بار ماشوم خولې له راځي، خو دا یو روحاني علاج دی، بهترین علاج دی چې چاته دا پریشانی وي. انشاءالله العزیز دا عمل تاسو وکئ. هغه کوم ذهن ماشوم، هغه چې سبق ورته نه یادېږي، یا هغه سټوډنټ چې د یونیورسټۍ د میډیکل سټوډنټان دي، د انجینیرینګ دي، د آی ټي دي، چې هغوی ته سبق په دماغو کې نه کېني، دا عمل دی جاري وساتي، پخپله دې وکړي، بل څوک دې ونه وکړي، انشاءالله العزیز ذهن به یې تیز شي.